ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عزوجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه د یوه آیت مبارکه یو څه حصه ستاسې مخکې تلاوت شول او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه یو حدیث شریف چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل کتاب مسند احمد شریف کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په حواله نقل کړی دی. ذکر سو عزیزانو، یو انسانی قوانین دي، یو الهی قوانین دي. د الله عزوجل د قانون او د بنده د قانون فرق دا دی چې د الله عزوجل قانون یوازې د قانون حیثیت نه لري، د قانون د بیان سره سره الله عزوجل د تربیت یو اندازم انسان ته ورکړی دی. وچ کلک زور نه دی. د بنده قانون دی، د حکومت قانون دی، وچ کلک زور دی. ترافیکی قوانین دی، مراته که کنی بند بکاٹه. شاروالی قوانین دی، مراته که کنی جرمانه بپری که. الهی قوانین هم دا بسی دی تقریبا. که څوک هغه قانون عملی نکی سزا بخوری، لیکن تر سزا مخی مخی د یو تربیت انداز هم ستا، د یو جار و قربان انداز هم ستا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل فرمای تاسې مه نږدې کېږئ الفواحش، د بې شرمۍ کارو ته، د بې حیایي کارو ته، داسې کارو ته مه نږدې کېږئ چې د هغو بدي په عرف ټولنه کې داسې ښکاره وي لکه لمر. لیکن د دغسې حکمو په آخر کې الله عزوجل څه فرمایي؟ هغه تربیتي انداز یې در ښیم. خپل خبرې ته راځم. ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون. الله عزوجل فرمایي دا هغه څه دي چې زه تاسو ته وصیت کوم. دا یو امر دی، دا یو توصیه ده. دغه څه چې زه تاسې ته وایم دا ستاسې په خیر دی. دا شان ځکه الله عزوجل کافرانو ته په قرآن کې کم عقلان ویلي دي، احمقان یې ویلي دي، حیوانان یې ورته ویلي دي چې الله عزوجل توصیه دوی ته کړې ده. الله عزوجل د دوی په خیر خبره کړې ده، لیکن دوی خیر نه خوښوي، دوی خیر نه قبلوي. اولئک کالانعام. الله عزوجل فرمایي کافران چې خبره نه مني د دوی حیثیت زما په نزد د حیوانانو سو. حیوان کم عقل دی. نو په هغه اوامرو کې چې الله عزوجل په قرآن کریم کې بیان کړي دي او موږ تاسې مسلسل دا څو جمعې سره وایو، یو حکم چې تېرې جمعه م څه خبره پر وشت ول هغه چیشتي ولا تقربوا الفواحش. د عفت زندگی اختیار کړي، د پاکلمنۍ ژوند اختیار کړي. داسې ژوند د زندگی اختیار کړي په ټولنه کې چې دا ټولنه د امن وي. نن په ټوله نړۍ کې چې اور بل دی، هغه دغه زما او ستا مځکه او سرزمین دی. څه تورې شپې، ورځ تر بلې بتره، ورځ تر بلې بتره. لیکن حیرانی په دغه کې ده چې هېڅوک اساسي عامل ته نه راځي. دا به وکړو، ها به وکړو، دا به وکړو، ها به وکړو. تیغ چلیږي وینې بهېږي، تیغ چلیږي وینې بهېږي. دنیاوال دې موږ سره پرېږدي چې موږ سره وخورو، پرېږدو دوی سره. کافران دې موږ پرېږدي چې موږ خپل کار سره پرېږدو. نه دي پرېږدي. دا زموږ ګډ کور دی، دا زموږ ګډ سترخان دی، دا زموږ ګډه خاوره ده، دا زموږ ګډ وطن دی. د چایه په څه د افغانستان هر وګړی نن مکلف دی چې دا ناره تر یو ځای رسېږي باید ورسوي چې موږ یووالی غواړو، موږ وحدت غواړو، موږ په دې ملک کې امن غواړو، موږ اجنبي و بیګانه خلک نه غواړو. دلته نور یې تر دغه نو د ادب چوکاټ نه جوړي بیا پاتې
چې هغه څونه نرمۍ او پستکۍ تر دغه نه بله نه جوړېږي. دی وینو ته، دی ناخوالو ته، دی ناامنیو ته، دی مشکلاتو ته د پای ټکی کښېښود. هر عالم، هر منبر، هر عامی، هر سپینږیری، هر ځوان، خاص و عام ټول مکلف دي چې په دنیا کې د هر ملک وګړي د امن او د ثبات او د یووالي حق لري. موږ یې ولې نه لرو؟ مشکلات دي. بهرحال نو خبره چیرې روانه وه؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله عز وجل فرمایي تاسې فحش کارو ته، د بې شرمۍ کارو ته، د بې حیایي کارو ته مه نږدې کېږئ.